آیا امازون په افغانستان کې کار کیږي؟ یو سړی د افغانستان نه امازون کار کولی شي که نشي کولی؟ حقیقت دا دی چې تیورټیکلی کیږي، لیکن په عملي ډول باندې ډیر به سخته وي. ځکه ولې؟ لږ تفصیل به دې پروګرام کې سړی ورکړي. ښه دی، ته چې کله غواړې امازون کې چې خرڅ کې، ته باید په امریکا یا په هغه ملکونو کې چې امازون پکې اپریشن لري الته یو کمپنۍ خلاصه کړي، یا ال ال سی یا ال ال ټي ډي چې هر کمپنۍ خلاصه یو اکاونټ باید ولري. ډیر محدود ملکونه دي چې نن ریزیډنټ ته کمپنۍ خلاصي او یا ته اکاونټ ورکوي. مثلا انګلستان کې نن ریزیډنټ یو څوک چې هلته ژوند نه کوي کمپنۍ خلاصولی شي او اکاونټ هم خلاصولی شي، لیکن د دې فیصدي ډیره کمه ده چې دا کار ته وکولی شي مخکې ویسي. همچنان ته چې کله یو شی اخلي چاینا کې او امازون فلفلمنټ سنټر ته لیږي، دا ټول لوجسټکس او د دوی کنټرول او دوی مخکې وړل دا هم یو چلنجي کار دی. که ستا یو شی ورک شي یا ته دې نه ټي ټي کې پیسې لیږي، افغانستان نه ټي ټي هم بنده ده، سویفټ باندې پیسې هم بیرته افغانستان ته خپل پیسې انتقال دی ډیر سخته دی. نو دا دې معنا ده چې ته غواړې یو مڼه وشکې، لیکن یو څو شیرانو تیریږي، یو څو سپیان نه تیریږي، یو څو دانې جنګل نه تیریږي، هغه نه بعد یو مڼه لاس سره وړي. لیکن اسانه لاره هم شته دی که ځان ته یو پارټنر ونیسي. یو پارټنر په هغه ملکونو کې چې دا ټول امکانات پکې شته دی، هغه ستا یو بزنس پارټنر شي. ته دې ځینې ډیزاین کارونه وکړي، پروډکټ ډیزاین کې، پروډکټ ریسرچ وکړي، یا مثلا چین کې آرډر کې، او چې کوم لازم کارونه مربوط هغه ځای کېږي، هغه کارونه بیا سړی مخکې ویسي. د دې امکان شته دی، خو لیکن تنها صرف د افغانستان نه دا به ډېر سخته شي. یا کولی شي هلته د ماما کاکا وي چې هغوی هم سره همکاري وکړي، یا پارټنر دی نه وي، یا ته مثلا 15 در کومه ما ته دغه همکاریانې په کار دي، هغه کې مشکل نشته دی. دویم پوښتنه د فریلانسنګ ده. فریلانسنګ افغانستان نه 100% امکان لري بدون د هیڅ کوم مشکل نه. فریلانسنګ څه ته وایي؟ فریلانسنګ صرف آنلاین نه کیږي، هغه آفلاین هم کیدی شي. یو کس چې په خپل دفتر کې یو ښه انګلیسي استاد دی، هغه د فری ټایم کې یو څو کسان ته اضافه کلاسونه لري، دا اصل کې فریلانسنګ کوي. یا یو کس ډېر ښه ډیزاینر دی، لیکن هغه وایي نه غواړم چې قرارداد لاندې کار وکړم، چې کله هم زه تا ته په کار یم هفته کې یو ورځ یا کله ډیزاین دې په کار دی، ما ته پر ډیزاین یا په هر ورځ باندې ما ته پیسې راکوه، دا هم فریلانسنګ دی. آنلاین فریلانسنګ او آفلاین فریلانسنګ څه فرق دی؟ چې ته کوم شی آفلاین خرڅولی شي همغه شی آنلاین خرڅ کا. چې ته کوم ډیزاین چاته آفلاین کولی شي همغه ډیزاین خلکو ته آنلاین وکړه، بس خلاص. لیک مارکیټ به سخته وي، لیکن که ته ښه پورټفولیو جوړه کړي په فایور کې، اپ ورک کې، فریلانس ډاټ کام کې، نو ته ډیر راحته کولی شي چې خلکو سره کار وکړي. چې یو څوک اول کال به سخته وي، چې بیا د مشتریان پیدا کړل، ستا کار ښه او هغه باندې دوامداره سره کار کوي، مشکل نشته دی. ځکه هغه تا سره عادت کیږي، ته د هغوی ډیزاین پیټرن پیژنې، د کمپنۍ قوانین او پالیسیان نه خبرېږي. د ده په ځای چې هغه بل کس ته دا ټولې قصې وکړي، بهتره دا دی چې تا سره بیرته کار وکړي. په ټوله دنیا کې 1 بلین فریلانسران دي او اوسط ډول باندې $25 د ساعت په سر دوی ګټي. زه په خپله یو ایکس یو آی ډیزاین زما بنګلادیش کې دی، او زه ورته $25 اول 15 ویلو، $25 فی کوم د ساعت سره ته ورکوم. یو آی یو ایکس ډیزاینر دی، کوم کار چې په همدې افغانستان کې په 6 میاشتو کې زده کېږي. خو زموږ عمده مشکل څه شی دی چې موږ غواړو یو زر داسې یو نتیجې ته ورسېږو. یو مولوي صاحب لاړ شو چارقول راباندې چف که بس قصه ختمه شي. همدې دپاره افغانستان ډاکټران پېشکاریګانې خلکو ته ورکوي. ورشي دنیا کې اوس چا پېشکاري لري؟ وړوکی ماشوم 2 کلن 1 کلن 6 میاشتې ماشوم ده، ته ورشه د پېشکاري سیروم دلته تیر کړي، ګولۍ د 1500 سینه لاندې تاسو ګولۍ نه درکوي، ځکه زر نتیجه غواړو، خبره ختمه. او دا یو غلط فکر دی. اوس هر څه فاست شو، وای فای فاست شو، موټر فاست شو، فاست فوډ راغلل، خلک هم فاست غټیږي. زه چې کله لغمان ځم ماشومان ته تاسو څنګه پارویر ته اچولی، څه حساب دی داسې ماشاءالله هفته کې غټیږي. نو بعضې کارونو ته لږ وخت ورکوئ.
یو مسلک زده کوي. زه په دې فکر یم که ته خپل دوستانو میز کې ناست یې او 6 میاشتې هغوی نه شاته لاړ شي، شاته ترې لاړ شي، 6 میاشتې ځان ورک کړي او په ځان باندې کار وکړي او 6 میاشتې بیرته راشه، ته به د هغو دوستانو نه 3 کاله مخکې. لیکن مشکل دا دی دا عزم، دا اراده څوک وکړي د ده په ځای چې خپله ځان باندې کار وکړي، په دې په تمه چې کوم پرنس به کوم ځین راځي ما ته به نجات راکوي. او دا غلط فکر دی. فریلانسینګ مکمل امکان لري ته زده کړه چې کوم مسلک نن ډېر خلکو ته پکار دی، کوم مسلک کې تا ته ډېر خلک پیسې درکوي، هماغه زده کړه. ډیټا ساینس شته دی، ډیجیټل مارکیټینګ شته دی، یو ایکس یو واي شته دی، مختلف مسلکونه دي په 6 میاشتو کې زده کېږي. لیکن څوک ورته عامه اصطلاح نرشي او زده یې کړي. لنډه خبره دا ده. رانا ایتشیب زما پخوانی ډیزاینر په پاکستان کې 21 کلن ماشوم دی، په 240 لک روپۍ ځان د موټر واغستو. 6 میاشتې یو ایکس یو واي زده کړه، 2 کاله کار وکړو، بس خبره ختمه. وړوکی دا انداز زه ته ووایم اوزګار هم نه. نو که افغانستان نه یو سړی بنګلادیش نه $22 ورکوي، ته 10 ورکه خیر دی. د پیسو انتقال هم دومره مشکل نشته دی. کولی شي هغوی ته ویسټرن یونین باندې ولیږي، کولی شي هغوی ته نور شیان باندې ولیږي. که بیخي ستاسو مشکل وي، موږ سره تماس ونیسئ، زموږ اکاونټونو ته پیسې ولګئ چې کوم ټیکس دی هغه پکې ورکړئ، بقیه هم تاسو پیسې دلته نغدې موږ درکوو. لیکن فقط تکړه شئ. که یو سړی فریلانسر وظیفه پیدا کړه او ځای مشکل لري، د انټرنیټ مشکل راشي، د یولرنت امیر کې خپل کار وکوئ. لیکن فقط خلک باید تکړه شي، همت وکړي، خصوصا خورګانې چې د کور نه کولی شي دا کارونه وکړي. دا څه ورون ته نه یم، دا خصوصا خورګام ته وایم. اخري پوښتنه چې هغه کسان پوهنتونونو کې دي او خپل مضمون شوق نه لري، څنګه به شي؟ یعنې تا باندې دا کوم قرآن آیات نه دی چې ته باید حتما دې مضمون کې پاتې شي. بدل یې که نه دې خوښېږي، ته چې اوس وخت مې ضایع کېږي، یو بل مسلک خواته زده کړه، پارټ ټایم بل مسلک زده کړه. اصل کې انسان کولی شي په څو طریقو باندې ځای ته هدف ته ورسېږي. عمده مشکل زموږ د ټایم منیجمنټ دی. څنګه کولی شي هدف ته ورسېږي؟ اول هدف انتخاب کوي. د هغه لاس ورته 2 میتډ لري، یو ټایم میتډ دی، یو ریزلټ میتډ دی، نتیجه. زه ته مثال در کوم. ته غواړې انګلیسي زده کړې، انګلیسي 2 قسمه زده کولی شي. یو ته وایي چې زه ورځ 100 لغات زده کوم، یو دا وایي چې زه 1 ساعت 8-9 بجو پر انګلیسي ته ورکوم. دا څوک چې 100 لغات زده نه کړي، 50-50 زده کړل، سبا یې له هیره ووتل، دا تشویق، دا نور تشویق نه دی، جذباتو کې نه دی، جذبات یې ختمیږي. د یو بل کس چې ووایي چې زه که جاړم که خاندم، د راتلونکي 6 میاشتو دپاره 8 تر 10 پورې، 8-9 پورې زه انګلیش ته وخت ورکوم. تاسو ما ته وایي چې کوم کس به کامیاب وي دوانو کې؟ ټایم بیسډ. زه ملګري پېژنم چې قرآن حفظ کړی په 9 کالو کې. هدف دا نه دی چې د قرآن 9 کالو کې حفظ کړی او څونه وخت، نه، زه د هغه مصروفیت نه خبر یم. او ما ته ډېر جالبه وه. مې میتډ وایي 1 ساعت، مې چې کله ته نشي کولی، وایي زه به نیغ ودرېدلم چې هغه ساعت من ته ورکړی و، په همغه به مې فکر کوو. لیکن ډیډیکیشن ته وجود لري. که تاسو هم چې غواړئ لاس سره وړئ، فقط وخت ته ورکئ، همغه وخت باندې همغه کار وکوئ. دا یو ډېر مهم موضوع ده. او هدف ځان ورسوئ او هغه هدف انتخاب کړئ چې کوم په دنیا کې هم تاسو انشاءالله کامیابي بخي او په آخرت کې هم جناب. جزاکم الله خیر.